د بلخ ولایت د مسلخ لخوا 1311 کیلو بې کیفیته غوښه او ځیګرونه وسوځول شول. چارواکي وایي دغه اندازه خرابه غوښه او ځیګرونه د تیرو 45 ورځو په اوږدو کې د مزار شریف ښار له قصابیو څخه د مسلخ د روغتیايي ټیم او د څارنې کمیسیون لخوا راټول شوي دي. به مدت 45 روز به مقدار 1331 کیلوگرم جگرها و گوشت‌های فاسد شده است، از جمله 1123 کیلوگرم جگر فاسد شده توسط تیم صحی مسلخ و توسط دکترای مسلخ اینجا کشف و ضبط کرده و مقدار 208 کیلوگرم گوشت‌های فاسد شده توسط کمیسیون صنف قصابان از بازار جمع‌آوری شده امروز شاهد حقیقش هستیم. ما 2 ماه نداریم، که ماینه پیش از کشتار و بعد از کشتار. بعضی قصابای ما میگن که چرا گوشتای ما را اینا برای ما پس دوباره نمیتن. بعضی گوشتایی که خراب باشه اگر حیوان مریض باشه و پیش از کشتار بره هیچ ذبح نمیکنن و بعد از کشتار اگر میشه که گوشت خراب میبره، جگر خراب میبره و اینجا ضبط میشه و توسط بیادر همین ارگانهای زیربط از ولایت از صحت عامه از فترنریست بعد از 1 ماه 20 روزی که مقدارش به حد سوختاندن باشه بازار میارن اینجا میکنن. ورته مهال له قصابانو د څارنې کمیسیون رئیس وایي په تیر یو کال کې د دې مسلخ لخوا څه د پاسه 14 ټنه خرابې غوښې او ځیګرونه سوځول شوي دي. نوموړی له دغه بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ یې پر دوام ټینګار کوي. در 1 سال گذشته بالاتر از 16 تن گوشت خراب البته که فاسد بوده در اینمی مسلخ در اینمی انسیناتور حریق گردیده. ما اقدام همکارایی که در این بخش مسئول هستند تقدیر میکنیم و تعهد میسپاریم هر نوع امکانات و هر نوع همکاریایی که در وس و در توان ما باشه ما در اختیار همکارا قرار میدیم. همدارنګه د قصابانو د اتحادیې استازی د خرابو غوښو سوځول د ناروغیو خپرېدو د مخنیوي لپاره یو اړین اقدام بولي او ډاډ ورکوي چې دوی به په دې برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري کوي. تقریبا 1400-1500 کیلو در 40 روز 1 ماه همه تحریق میشه. این بسیار یک کار خوب است، کار نیک است که باید دولت امارات اسلامی یک گوشت صحی را برای شهروندان شهر مزار شریف به حساب به فروش برسانیم ما مردم. د یادونې وړ ده چې د بلخ په دولتي مسلخ کې اوس مهال 80 تنه په کار بوخت دي او په ورځنۍ توګه په دغه مرکز کې شاوخوا 350 لوی او واړه څاروي له حلالېدو وروسته د ښار د قصابانو لخوا پلورل کیږي.